وګړی د حقیقت یوه جلا څېره ده. هر انسان راغلی ده چې حقیقت وځلوي، خو حقیقت نه تمامېږي ځکه حقیقت بې زمانه ده، حقیقت ژوندی ده، تازه ده او هره شیبه له سره زوکړه کوي. له چا سره؟ له ما سره، له تا سره، له بل سره. یعنې هغه وګړی د حقیقت یوه استثنایي څېره شوه. د هر وګړي په دغه تل کې د حقیقت د ټول حقیقت نقشه شته. دا باید راویښه شي، دا باید په ژوند راشي، دا باید په واقعیت واوړي. دا به څنګه کېږي؟ دا زما کار ده، ستا کار ده، د دې کار ده. دا باید خپله د دې کار پهلوان شي ځکه دا وړتیا پکې شته. که دې کې دا وړتیا نه وای نو خدای پاک په دې کې د حقیقت زړی نه وي. اوس دا په ده پورې تړلې ده، په ما پورې تړلې، په تا پورې تړلې ده چې څومره هغه خلوص ته رسېږي او د ټول حقیقت لپاره تشه فضا کېږي.